ورحمة الله وبركاته. ټول مېلمانه او کوم زموږ د دې تنظیم چې کوم ډیټا لیست موږ اخیستی کوم پور فیملیز دي هغوی ته په راتګ باندې زه هرکلی وایم. دلته کې زموږ درانه مېلمانه شوي دي جناب سچو صاحب، سید اکرم شاه صاحب، مفتی جان صاحب په سټیج باندې راغلي کوم علما کرام چې دي د ټولو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم. د احساس ویلفیر شب قدر چیرپرسن زما د طرف نه تاسو ټولو ته ډېر زیات هرکلی وایم. او که څه کمی بیشي زموږ نه په دې پروګرام کې شوي وي معذرت غواړو، ټایم ډېر کم دی. انشاءالله موږ لیست تیار کړی دی، مولانا مفتی جان صاحب به اختتامي دعا کوي، هغې نه بعد به موږ لیست اناونس کوو چې کوم کسانو نامې موږ لیکلي دي. مهرباني دي وکړي هغه کسان دې ایثار شي چې کومه د رمضان د راشن ډسټریبیوشن موږ کوو انشاءالله چې هغه خپله سودا ځان سره یوسي. او د مراد صاحب هم شکریا ادا کوم، د علمگیر صاحب هم شکریا ادا کوم چې هغوی دومره ښکلې خبرې وکړې، اعلانات یې وکړل او په موږ باندې دومره بروسه وکړله چې مطلب کوم دوی د ویلچیرو خبره وکړله یا مطلب صحیح مشینونو خبره وکړله. موږ ډېر کمزوري خلک یو، موږ ډېر زیات د خلکو د خپو خاورې یو، ځکه چې کوم ځای کې موږ ستاسو په کار راځو نو انشاءالله زه او زما ټیم به تاسو ته په نیمه شپه هم تابعداري او انشاءالله زړه کې الله یو خواهش کړی دی چې په دې روژه کې په دې رسکۍ کې چې کوم جوماتونه دي انشاءالله زما خپل دا سوچ دی چې هغې کې د دې روژې لپاره زه د کولرو بندوبست وکړم چې په رمضان کې د تراویح ټایم کې انشاءالله هغې کې د یخ اوبو سیسټم هم وشي، کولرې به پرتي په هر یو جومات کې. دا زما د اړخ نه د احساس ویلفیر د شفقت د طرف نه دا یو اعلان دی چې په جوماتونو کې به انشاءالله په کلي کې چې څومره جوماتونه دي د ټول نه به انشاءالله موږ کولرې راوړو د اوبو. او انشاءالله بل هم دا سوچ کړی دی په کلي کې یا مطلب په شفقدر تحصیل کې کوم ځای کې چې د غریب سړي کور کې الله دې نه کړي چې دا فوتګي کېږي یا مطلب داسې حادثه راځي چې هغه د څه وجې نه ډېر زیات پریشانۍ کې شي. تېرو ورځو کې هم د دریای کابل په غاړه باندې دغه چارسدي سایډ ته ما پرون په فیسبوک کې کتل یو کس 25,000 روپۍ په چا باندې د هغه قرض و او هغه یې تنګ کړی و نو هغه خودکشۍ کوشش کړی و سیند پیدا کړي وو. نو دا ولې دا ډېر زیات غریب و، ډېر زیات تنګ و، نو ځکه یې خودکشي وکړله. نو زه دا وایم چې په داسې غریبانانو کورونو کې کله مړی کېږي. تېرو ورځو کې ما له بازار ته یو ابۍ راغله، را پته نه لګي چې د کوم ځای وه، ما نه پېژندله. ما ته ویل چې بچې زما لور وفات شوې وه او ما د چا نه 2,500 روپۍ کفن راغستې وې او اوس هغه ما ته روزانه راځي کور ته. ما ته ووایي چې ما له 2,500 روپۍ راکړه که نه نو یا دې کور وځه نو شرم ومنې. نو ما خپل ځان یې قسم دی زه ډېر زیات خفه شوم. ما سره تنظیم فنډ هغه ټایم کې 5,000 روپۍ جیب کې وو، ما هغه ټایم سره چا راکړلې. نو ما ورته ویل ابۍ دا واخله او انشاءالله چې زمونږ د وضع سم کېږي. خو هغې ویل چې زما نور هېڅ ډیمانډ نشته دی، نور دله نه څه غواړم، نه دله سودا غواړم، نه هېڅ هم نه، صرف دومره دا چې د لور د کفن لپاره ما پیسې د چا نه قرض راغستې وې چې دا به زه حواله کړم. نو ما ورته هغه پیسې ورکړلې، هغه ډېره زیاته خوشحاله شوله. انشاءالله کوشش مو دی چې دا ډسټریبیوشن کوم وشي، دې کې کوم کورونه پاتې شوي نو د هغوی نه موږ معذرت غواړو ځکه چې موږ فعلحال د 50 کورونو پورې موږ سره دغه موږ سره چې کوم فنډ و دا د 50 کورونو او انشاءالله که ورګرو ډونیشن وکړو نو د روژې په نیمایي کې به هم موږ د څه کورونو نور ډېټا راخلو انشاءالله چې هغوی ته به دا راشن ورکوو. او انشاءالله د اختر لپاره موږ کپړې د هغې کې چې کوم د زنانو سوټونه یې هغه بېلي، مردانه سوټونه پکې بېلي، د ماشومانو بېلي. انشاءالله کوشش مو دی چې د اختر لپاره هغه هم تقسیم کړو. نو ستاسو د وخت راکولو چې دومره مصروفه وخت کې موږ له ټایم راکړو، دلته کې راغلی تقریب هم وکړو. الله پاک دې ستاسو دا قدمونه د نیکۍ په طرف کې واچوي کړي. د ټولو راغلو درنو مېلمنو او د علما کرامو چې کوم دلته کې راغلي دي زموږ په یوه وړه وینا باندې راغلي دي، د ټولو د ډېر زړه نه د زړه د تل نه شکریا ادا کوم. یو جهان مننه.